السلام علیکم ورحمت الله. دا د 12مې سپارې اول درس دی او د هود سورې چې 11مه سوره ده، شپږم نه تر 20 آیت تاسو ورسره کولی شئ چې ولولئ. لکه څرنګه مې چې مخکې ویډیو کې هم ذکر کړی و چې د دې ترتیب دا دی چې دا کلمات به تاسو زده کوئ، حفظ کوئ به، او بعد د هغې نه به تاسو کوشش کوئ چې د آیتونو ترجمې سره ولولئ او مفهوم باندې ځان پوه کړئ. نو همیشه چې تاسو به قرآن تلاوت کوئ معنا باندې به پوهیږئ. ډېر ساده او درس به شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من دابة لخوازنده ومستودعها او زاید سپارلو ده هغه الى امة معدوده، مفهوم ده تر وخت او نیټې شمار کړی شوی. نزعناها وباسو من هغه، لا یئوس مفهوم ده خامخا مایوس. فی مریة منه پشک له هغه فی مریة منه پشک له هغه یعرضون وړاندې بکړی شي. لا جرم مفهوم ده بشکه یا له شک نه وتلی. و اخبتو او رجوع کړي. هم اراذلنا بادی الرأی هغوی پریوتی زمونږ دی ابتدایي رای والا. مفهوم دا دی چې هغوی پریوتی زمونږ دی ابتدایي رای والا. امید درس مو شوی. نور دوستان سره هم شیر کړئ. الله مل شي.